الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز قدرمند ورونو او خويندو، بعضی ورونه پوښتنه کوي چې د محرم په میاشت کې کوزده یا واده کول څه حکم لري. بعضی کسان وایي چې په دې کې امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی، په دې کې واده جواز نه لري. آیا دا خبره صحت لري کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، د محرم په میاشت کې واده کول یا کوزده کول بالکل جایز عمل دی. دا څوک وایي جواز نه لري، دا غلطه خبره ده. دی خلکو ته اول الزامی جواب دا ورک چې که څوک په هر غمیزه کې ماتمونه کوي، هر غمیزه لمانځي او په هر غمیزه کې کوزده یا واده نه کوي، نو په دا 12 میاشتو کې به داسې میاشت پیدا نه کوي چې په دغه میاشت کې د الله تبارک و تعالی یو نبی یا یو بزرگ یا یو ولی الله یا خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نازول صحابه په شهادت نه رسیدلی. نو بیا خدا سي میاشت پاته نسوله چې په هغه کې یو څوک په شهادت نه رسیدلی، نو بیا خو معلومه ده چې په هر میاشت کې به تاسو به واده او کوزده نه کوي، ځکه هلته به تاسو ماتمونه کوي، هغه میاشت به په غمونو باندې لمانځي. کله او حاشا، دا غلطه خبره ده. دویم جواب دا چې کچيري د حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې تاسو د محرم په میاشت کې کوزده یا واده ناجایز بولی، نو بیا خو د روژې په میاشت کې هم ناجایز ورته وایست، ځکه چې د روژې مبارکې په میاشت کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه پلار حضرت علی کرم الله وجهه په شهادت باندې رسیدلی، بیا خو په هغه میاشت کې هم واده ناجایز وبولی. او بل خبره ده چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واده هغه هم د دغه محرم په میاشت کې شوی دی. امام طبری رحمه الله، امام ابن عساکر رحمه الله معتبر قول هم دا بولی. تاریخ مدینه دمشق او تاریخ الرسول والملوک په دې ټولو کې دا خبره نقل ده. دا غلطه خبره ده، دې ته باید تاسو توجه ونه کړئ. په محرم میاشت کې کوزده کول، واده کول بالکل جایز عمل دی. فتاوی رحیمیه، کتاب البدعه والسنه، دویم جلد 115 صفحه. فتاوی حقانیه، دویم جلد 90 صفحه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.